یعنی کارهای دست و ما اینجا تولید میکنیم. انواع و اقسام زینتی، چیزهای زینتی است. د چایو لپاره ځانګړي پتنوسونه این کارش تکمیل شده، کارش تکمیل است. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډیرو ځلونو په لرلو سره په دې هیواد کې د لرګیو استعمال اوږده مخینه لري چې د کار په هیواد کې د صنایعو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. اوس هم د مرکز کابل په شمول په ډیری ولایتونو کې داسې کارخونې شته دي چې پکې د لرګیو څخه بیلابیل کورني زینتي توکي جوړیږي. د دې صنعت کاروباریان وایي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په لرګي د ګلونو او نورو توکو چاپ اسانه شوی، خو هغه چې په لاس جوړیږي ارزښت یې لوړ او پیرودونکي هم زیات دي. د هغوی په وینا په لرګي د پخوانۍ زمانې په څیر د ګلونو چاپ او په همغه شکل یې جوړول اونیو او آن میاشتو ته ضرورت لري، ځکه کار یې پیچلی او په ډیر احتیاط کیږي. په خبره په لاس جوړ شویو توکو کې د ماشین په پرتله لرګي کم لګول کیږي او ښکلی زیاتوي چې ډیری بهر کې خپلو خپلوانو او دوستانو ته ډالۍ په توګه هم وړي. نن موږ دلته یوې داسې کارخونې ته راغلي یو چې له لرګیو بیلابیل شیان جوړوي. د دې کارخونې صنعتکاران وایي په لرګیو حکاکي ځانګړي وسایل لري او ډیر کم پکې له عصري ټکنالوژۍ ګټه اخیستل کیږي. له وطني لرګیو جوړه په دې وړه کارخونه کې لګېدلي دا له اوسپنې جوړ په عصري ټکنالوژۍ سمبال د ماشینونو دا څرخونه په دې موخه ګرځي چې د خپل هیواد لرغونی او پخوانی دود ژوندی وساتي، هغه دود چې زموږ تاریخ ورپورې تړلی دی او موږ ته د پخوانیو څخه راپاتې دی. دا د آرک په نوم په لرګیو د میناتورۍ، ګلدوزۍ او د پخوانیو انتیکي توکو جوړولو کارخونه ده. په دې کارخونه کې د زیوراتو، پتنوسونو، د هندارو چوکاټونو سربیره ډیر په زړه پورې پخواني او لرغوني توکي جوړیږي. استاد جان ډیره زیاته مننه. د خپل کار په اړه راته ووایئ چې تاسو په څه مصروف یاست او د دغه لرګو اوس تاسو څه جوړوئ؟ ما جالی این بخش جالی است، جالی جور میکنیم. جالی وقتی که چوکات از طرف نجارا که کار میشن اونا زیر دست از اون راه ما در بخش جالی ما جالی را کار میکنیم. در بخش جالی نمای دیوال است، پتنوس است، بعض جالی های دیگه است که ما میتونیم کنه حساب جور بکنیم. دغه عناصر چې تاسو جوړوئ، دغه مواد چې جوړوئ، دغه انتیک شیان چې تاسو جوړوئ، له لرګیو جوړوئ، دغه کې نور څه کارول کیږي؟ څه شی پکې تاسو ګډوئ چې دغه ته جوړوئ؟ چوکات است، چوکات از زیر دست نجارا که من زیر دست جالیکارا من جالیکارا میشد اول تقسیم بندی میکنن، باز دیزاینش میکنن، با دیزاین باز اونا رو بین چوکات جاگزین میکنن، کارش میکنن. و این سیستم که نیمه کار است که نیمه کار جور شده، این ما میتونیم به حساب تکمیلش کنیم. این سیستم تکمیل میشه. این سیستم تکمیل میشه که یک گل جور میشه. ما به این سیستم میره جور کردیم. دیگه بعضی جالی ماست که به این شکل هستن، اشکال هستن که جور میشن، اشکال هندسی شیزولی به این سیستم جور میشه. دیگه بعض پتنوس هست که پتنوس جور میشه. اول به این سیستم گازبندی میشن، اینا به این سیستم اول به این سیستم گازبندی میشن. بعد به این سیستم نیمه کاری است که نیمه کار است تکمیل نشده کارش هنوزه. به حساب این چیز جور میشه. باز کار تکمیلی از اینا هستن که اینا تکمیل شده، کارش از بخش جالی تکمیل شده که بخش پاچش هنوزه مانده. این کار تکمیلیش است که از دست جالی کار خلاص میشه، تکمیلیش است.
باز کجا میره؟ از اینجا که خلاص شد بعد دیگه مراحل از داره؟ یک خلاص شد میره بخش پالش که با پالش میکنه، کار آخری بخش پالش است که پالش میشه، خلاص میشه کار جالیش. خب سرمی چیزا گپ بزنه که دیگه چی گرد میشه دایی؟ تنها چوب است، میخ، سرشت، دیگه چیز گرد میشه، رنگ، روغن، سر از اون گپ بزنه که چی رقم؟ اینا که جور میشن چوب است و میخ و پیچ چیزا دیش استفاده نمیشه، چیزای انتیک هستن، ظریفکاری داره، به خاطر ظریفکاریش از بیش میخ استفاده نمیشه، فقط شرش است و چوب است، از شرش چوب استفاده میکنیم. بخش چیز جالیست که به حساب یک چیز جور میشه، یک چیز انتیک جور میشه که ما میتونیم میره در نمای دیوال و بعض جای دیگر استفاده بکنیم. این دیزاین های خود افغانستان است که در دیزاین های کابلی یاد میشن، در مرادخانی در بخش روسیا و اینجایشون استفاده میشه، به حساب نمای روسی است. تقریبا 3 سال میشه که ما در این بخش کار میکنم و این در مرادخانی کار کردیم، در بخش جایی در فیروزکو ایرا کار کردیم که به حساب 3 سال مدت 3 سال میشه که ما ایرا بخش پیش میبریم. خب با فکر شما این هنر افغانی است، خودش در افغانی است، بر مردم چطور است؟ خوش داره در بیرون خارج؟ خوش دارن. بخش جالیسم همیشه در ساخت افغانستان است، ساخت دست است، از افغانستان است، صنعت دست است. دیگه این در افغانستان خوب است، مردم خوش میکنه و چیز میکنه. دیگه وضع اقتصاد افغانستان فعلا خوب نیست، مردم قدر چیز ندارن که به حساب توانمندی خریدیش ندارن که بخرن. نو شروع کردیم، باز حالا بسته‌کاریش میشه دیگه، باز حتما کار اینت میشه، باز ما و این قسم جورش میکنیم. این میوه‌دانی میگن 4 قسم میوه خوش در این عمله میشه، باز پس آن پس میره برای کندنکاری. کندنکاری کار نورستانی است. یک استاد دیگه است به نام امالله، کار نورستانی رو میکنه، وقتی نقشه میکنه کتیتز بعد از باز کندنکاری میکنه، مثل این دیگه آوره رویشان کندنکاری میشه، داورایشان کندنکاری میشه، یا خودش کتیتز کار میشه. چوب 4 مغز است. اصلا از افغانستان هستی به نام کندنکاری نورستانی میگن، دیگه کندنکاری است، کندنکاری کلاسیک میگن. دیگه یک کس کندنکاری نورستانی است. یک مسابق یک وقت افغان ترکانه اینجا کار میکردن، افغان ترکانه پولی جنگلک است، اینجا کار میکردن. های از اون وقت تقریبا 40 چند سال شد که ما همیاره دیدیم کار میکنن. دیگه بیکاری است، کار نیست، مردم رفت آمد نداره، خارج که بیا یا بره. این مردم های خارجی را به خاطر کار صنعت دست است یا را خوش میکنن، دست ماشینی نیست که کتی ماشینی باشه. این کس کتی دست است و کار دست بسیار خوش میکنن، زحمت زیاد میکشن، باز به اون خاطر ایره به قیمت خوب میخرن ایره و بسیار خوش دارن. چیزای انتیک به حساب انتیک میره. محمد عثمان سلطانی چې د دې وړې کارخونې مشري کوي وایي موږ په دې کارخونه کې مختلف توکي جوړوو چې هر یوې ځان ته ځانګړی نوم لري. د دې توکو لیدل به مو یوې بلې زمانې ته له ځان سره یوسي، هغې زمانې ته چې تاریخ به یې درته په ولایتونو او سیمو کې پخواني یادښتونه تازه کړي. جالۍ، دغه وړه بکسونه، د چایو لپاره ځانګړي پتنوسونه او همدارنګه په زړه پورې جالۍ چې دا ټول د یو کور د ښکلا لپاره جوړیږي. له دغه کارخونې د کارکوونکو په خبره موخه دا ده چې خپل هنر ژوندی وساتي. دا هنر چې په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، په زړه پورې شیان پکې جوړیږي. هیله یې دا ده چې دولت له دوی سره مرسته وکړي او خلک کوم هېوادوال چې دي د دغو په هنر کې د دوی د په ژوندي ساتلو کې د دوی سره کوم وکړي. نو په دې اړه نورې خبرې هم لرو، ورځو د دغه کارخانې له مسؤله اورو چې څومره وخت کېږي، څه جوړوي، دغه لرګی له کومه ځایه راځي او مینوال یې څنګه دي. ډېره مننه استاد. په پیل کې راته خپل نوم واخله او د خپلو کارونو په اړه راته وایي. تاسې څه کوئ دلته؟ محمد عثمان سلطانی هستم، مسئول بخش صنایع چوبی حق. شما کارهای ما را مشاهده کردید که ما صنایع دست، یعنی کارهای دست ما اینجا تولید میکنیم. انواع و اقسام زینتی، چیزهای زینتی است، از پتنوس است، دیگه کافی تیول است،
و قوطی های زیورات هست دیگه امی صنعت دست افغانستان اینجا تولید میکنه. سودای سب دیر مننه کی چی یو پلان ډول معرفي کی و مناولت ته وخی مهربانی. در اول که یک قوطی است که برای چلگانی است، برای زیورات است دیگه است و یک قوطی دگام است که با شکل دو دانه‌ای است که دو دانه چلگانی میاد ای به خاطر عروس داماد است یا و همچنان این قوطی است که رویش کندنکاری نورستانی شده، کارشان چوب چهارمغز است، این زیورات است و این یک قوطی است که چوب چهارمغز است و رویش جالی کار شده، دیزاین کابلی است که از این جالی ها شما شاید در مرادخانی در جای قدیمی که استفاده میشه از این دیزاین ها زیادتر کار میگیره. ما خواستیم که همی کارهای یعنی قدیمی را یعنی آثار قدیمه که کار شده به شکل جالی بافت ما در روی قوطی به این شکل کار کنیم. دیگه ایام که شما بیشتر در اونجا مشاهده کردی که همکارای ما کار میکرد سرش یک پتنوس جالی است دیزاین کابلی کار شده ایام و برای چای خوری است دیگه که فامیلا میتونه در خانه خود از این استفاده کنه و همچنان ایام یک سیت زیرگیلاسی است که کارش مینیاتوری است، 6 دیزاین داره یا 6 دانه است که دیزاین های مختلف در این کار شده. این دیزاینش دیزاین های که در زیارت های قدیمی که آثار قدیمی است مثل مزار شریف، مثل ایراد، زیارت های ایراد که کار شده از این دیزاین ها گرفته شده و ما در روی چوب از یا کار میکنیم استفاده میکنیم. و یک دیزاین دیگه شما است که 6 دیزاین داره. دیزاین جالیش دیزاین کابلی است که چوب چهارمغز جالی کار شده یا از یا و این دیزاین نورستانی است که همکارای نورستانی ما کار میکنه. این هم 6 دانه است برای زیرگیلاسی است، برای روی میز از به خاطر گلاس میتونه از این استفاده کنه، در زیر گلاس چای خوری میاد. و این هم یک دستمال کاغذی است که دیزاین کندنکاریش نورستانی کار شده. به این شکل میتونیم ازش استفاده کنیم که یا کاغذ در داخلش مانده میشه و پس از این طریق میتونیم میره استفاده کنیم که چوبش هم چوب چهارمغز است البته. و یک چیزای بسیار ظریف که کار میکنیم اینجا این قوطی 6 زلی است، دیزاین مینیاتوری روش کار شده، برای زیورات استفاده میشه، برای یکم چیزای تحفه دانی که تحفه میخوای برای یک دوست میخوای بیتی دیگه میتونی از این استفاده کنی. و چیزای زینتی برای هر فامیل برای میزش میتونه که از این استفاده کنه. شمدانی است که هم کندنکاری نورستانی کار شده، هم باز مینیاتوری دیگه کار شده که دو دیزاین خاصی میره کار کنیم که مشتری ها زیادتر خوش میکنه از این چیزا. و همچنان قوطی های که برای لاکت و برای چوریدانی و از این چیزا که فامیلای ما استفاده میکنه. این یک قوطی کاملا متفاوت که ما خواستیم یک چیز جور کنیم که رویش کندنکاری نورستانی شده، داخلش هم بخمل گرفتیم که زیورات که میمانه داخل چوب دیگه آسیب نبینه. و یک چیزای خیلی ظریف که خواستیم کار کنیم
یا کلیبند است که هم کندنکاری نورستانی شده هم مینیاتوری شده داخلش و این هم گردنبنده که میتونه در گردن خود استفاده کنه دیگه چیزای انتیک است دیگه. دا د کونړ، نورستان، پکتیا او خوست ولایتونو په دنګو غرونو کې راغټ شوي لرګي دي چې له تراشلو، وهلو او راوړلو وروسته دلته راوړل کیږي او چې اوس پرې دلته په دې وړه کارخونه کې د لاس په واسطه میناتوري او ګلدوزي کیږي. د ارګ په دې وړه کارخونه کې د ښځو زیوراتو لپاره صندوق، د ګیلاسونو جالۍ، شمعداني او د قلمدانۍ سربیره ډېر په زړه پورې توکي جوړیږي. د ارګ په نوم د لاسي توکو د کارخونې له مشر نه مې وپوښتل چې په لرګیو د لاسي توکو هنر دې کله زده کړی، په دې کارخونه کې در سره څومره کسان کار کوي او د ارګ صنعت خونې څومره مزل وکړ، په اړه یې وایي. ما تقریبا مدت 16 سال میشه که در این عرصه کار میکنم. یک مدت در ایران کار کردیم، باز از ایران آمدیم اینجا در مرادخانی بودیم. یک تقریبا 9 سال 8 سال در مرادخانی فعالیت داشتیم اونجا با جمع از همکارا دیگه. باز بعد از مرادخانی اونجا کارهای ذره کمتر شد و خواستیم یک کارخانه که برای خود ما جور کنیم. اینجا یک چند نفر از دوستا آمدیم همین کارخانه خورده ایجاد کردیم دیگه. فعلا همینجا فعالیت داریم. څومره وخت کېږي چې دا کارخانه جوړ کړه؟ څومره کسان در سره کار کوي؟ مدت 3 سال میشه که کارخانه را خودم تأسیس کردیم و تقریبا 13 نفر همراه ما در اینجا کار میکنه که در بخش نجاری 8 نفر آقایون است که همراه ما فعالیت دارن و 5 نفر هم دختر خانم‌های هستن که در بخش مختلف کار میکنن که 2 تا دختر خانم‌ها هست که در بخش میناتوری کار میکنن و 3 دختر خانم‌ها هست که در بخش گلدوزی کار میکنن همراه من. خب تا د انجونو خبره وکړه، د خانمها خبره وکړه، دغه میناتوري چې زه ګورم دلته په دې باندې ښایسته ګلدوزي شوې ده، دی چېرته کوي؟ که په دې اړه معلومات ورکړي، همدلته یې کوي که نه دی په کورونو کې کار کوي؟ نه، این باز ما صندوق‌های چیزایی که برای مشتری فرمایش میده که باید مینیاتوری شود، ما صندوق جور میکنیم. وقتی که تکمیل شد کل کار از این پاکاریش خلاص شد، بازی ما میبریم برای شان دخانهشان میبریم، میره مینیاتوری میکنه. وقتی که خلاص شد برای ما تماس میگیرن که کارا تکمیل است، باز میریم از پیششان میگیریم، پس میریم در کارخانه. فقط باز دروی از این یک پالش میشه که همی کار مینیاتوری آسیب نبینه. اگر جای انتقال هم میتر دست میخوره چیز میشه که همی رنگش نره، قابل استفاده باشه. استاد جان دا راته ووایه چې دغه هنر چې تاسو دلته کوئ دا خپله د افغانستان هنر دی که له نور ځای انتقال شوی دی؟ دقیقا دا یک صنعت قدیمی خود افغانستان است که در افغانستان در زمانهای قدیم کار می شده در جایهای مختلف دیگه. این کار خود افغانستان است، صنعت دست کشور خود ما است که ما خواستیم امی صنعت دست کشور ما ضایع نشه، یعنی یک رقم باشه که همیشه زنده بانه دیگه. خواستیم امی کارخانه خورده با جمع از همکارا تشکیل دادیم دیگه. خواستیم امی جنسایی که مربوط کشور ما میشه، یعنی صنعتی که مربوط کشور ما میشه اینجا تولید کنیم برای دوستا و وطندارای ما تقدیم کنیم. دیگه چی جور میکنی؟ دیگه در بخش یک گلدوزی است که کار دست است. دختر خانوما همراه ما کار میکنه که باز درویه است دیگه، میتونه کار کنه. یا هم دیزاین دیگهش است که به خاطر بکسک اگر مشاهده کرده باشی، باز ما یاره برای دختر خانوما از بکسکش استفاده میکنه، جور میشه. گلدوزیش هم دختر خانوما برای ما میکنه. سلطانی صاحب اخیری پوښتنه مې همدا وي، له دولت هم څه غوښتنه ده، له خلکو هم څه غوښتنه او د خپل هنر په اړه خلکو ته څه وایي چې څنګه باید وکړي؟ از اول خود قدم اول از مردم ما، از وطندارای ما، از همشهری ما خواست ما این است که
هر جایی که هستن صنعت دست کشور خود خوش کنن و استفاده کنن که همین صنعت دست کشور خودمو زنده بونه. خب از در مجموع اگر بگوییم که از مشکلات بگوییم، در مجموع مشکلات خو هست، ولی باید یک کار شود که صنعت دست کشور ما رشد پیدا کنه، زمینه کار برای قشر کارگر مساعد شود و بتونه که همین قشر کارگر بتونه همین صنعت دست افغانستان دیگه هم رشد بده، دیگه زمینه کار برای مردم مساعد کنه، یک آرامی سرتاسری بیاید در کشور ما که بتونه مردم در زیر یک چتر خوب و آرام و آسوده بتونه که همین کار خود و خوبی پیش ببره. دیگه اینمی از دولت اینمی تقاضا را داریم که امنیت باشه و آرامی باشه که بتونیم صنعت کشور خود رشد بده. و یک چیز دیگر باید ناگفته نمانیم که ما چوب از این کارهایی که تولید میکنیم، چوب از این که ما تهیه میکنیم برای ما میاره از ولایت های دوردست است، البته از ولایت کنر است، از ولایت پکتیکا است، از ولایت خوست است، دیگه نورستان است که از ولایت های دوردست کشور ما که یک تعدادش باز از طرف سمت شمال هم میتونه که این چوب چهارمغز بیایه برای ما به خاطر که استفاده کنیم از یا دیگه چوب از اینجا برای ما میایه، اینجا برشکاری میشه، امو چارتراش برای ما جور میکنه، باز ما میاییم اینجا شما باز مشاهده میکنید که در این ماشین های ما واره باز به خاطر همین کار که استفاده میکنیم خردش میکنیم، به هر کاری که خواسته باشیم تهیهش میکنیم، پاکاری میشه و استفاده میکنیم. دلته په مرکز کابل کې یو شمېر داسې شرکتونه او نمایندګۍ شته ده چې غواړي د صنعتکارانو په واسطه خپل پخوانی دود ژوندی وساتي. د سیل په نوم د شرکت مسؤلین چې په هیواد کې یو شمېر د افغاني توکو د لاسي صنایعو وړې کارخونې له دوی سره ثبت دي، وایي موخه مو دا ده چې خپل افغاني تولیدات ته په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړو. په خبره موږ هڅه کوو چې د ټولنیزو رسنیو لارې افغاني تولیدات د پام وړ پرمختګ وکړي. موږ اصل شرکت موږ خپل یو ویب سایټ لرو آنلاین چې هغه درې ملکونو کې کار کوي، افغانستان، امریکا او استرالیا کې، او سامسنګ او آیفون کې هم اپلیکیشن لرو. خلک زموږ سامسنګ او آیفون اپلیکیشن هم ډاونلوډوي، نو د هغې د لارې خلک دا کوم کسان چې افغانستان کې دي، زموږ اصلي کار دا دی چې کوم صنعتکاران چې افغانستان کې دي خپل دکان لري یا په خپله کورونو کې دغه محصولات جوړوي، نو فرق نه کوي، یعنې که هغه قالین دی، که کالي دی، که د لرګیو محصولات دي او که رسامي دی، چې هر بخش کې خو مقصد صنعتکار وي او جنس جوړي، نو زموږ دفتر هغه دغسې کسان پیدا کوي کابل کې او که هر ولایت کې، نو دغسې کسان دي موږ پیدا کوو، هغې سره خبرې کوو، د هغې عکسونه اخلو او خپل په ویب سایټ کې ورته یو دکان جوړوو، د دې په نوم باندې، د دې په لوګو باندې، او د دې مالونه مستقیم دغه درې ملکونو کې خلک ګوري او خلک یې اخلي. بلخوا یو شمېر حقاقان وایي په کار ده چې د دې صنعت د ودې لپاره ډیر کار وشي. دوی زیاتوي هغوی چې دغه کار سره لیوالتیا لري او ذهن یې پیاوړی دی کولی شي په کم وخت کې زده کړي. پر لرګیو حقاقي یو لرغونی صنعت دی چې اوس هم افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال لري. حقاقي چې په عامه اصطلاح کې ورته ټوکیي وایي، خواري ډیره خو صنعتکاران یې د ګوتو په شمېر دي. دا صنعت په فرنیچر، دروازو، پتنوسونو، میوهداني، میزونو، د ښځو د زیوراتو لپاره صندوقچې، بیلابیل شیان او کړکیو کې د ګلونو جوړول لپاره ډیر کارول کیږي. خو تر ټولو انتیکي د میوهدانۍ، د میز لوحې، د کاغذي دستمال کوتۍ، د هندارو چوکاټونه، کوډبندونه، لرګین ګیلاسونه او دې ته ورته نور زینتي توکي دي. د اقتصادي چارو شنونکي بیا د کونړ له لرګیو جوړېدونکو توکو ته په بازار موندنې ټینګار کوي. د هغوی په باور په کور د نشته سرچینو څخه سمه ګټه اخیستل د کورني اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري.
یاد دې وي چې پر لرګیو حکاکي میناتوري او ګلدوزي او لرغونی صنعت دی چې ګران هیواد افغانستان کې اوږد مزل وکړ خو صنعتکاران یې کم خواري ډیره او په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال لري